وی آدم علیه السلام ته وایي ولې؟ ځکه چې آدم علیه السلام د انسانانو پلار دی او الله په خپلو لاسونو پیدا کړی دی. زه چې ځو آدم علیه السلام ته وایو، دوی به لاړ شي آدم علیه السلام ته به وایي یا آدم ای آدمه، ته الله په خپلو لاسونو پیدا کړی، ته د انسانانو پلار یې، اما ترى ما نحن فی، ته نه ګورې دا په کومه سخته کې ستا دا بچي ولاړ دي؟ الله ته ووایه چې حساب کتاب شروع کړي. خلک تنګ شوي دي، نو هغه به څه وایي؟ نفسي نفسي، زما سره د خپل ځان غم دی. الله اکبر. تاسو لاړ شئ په چا پسې؟ تاسو لاړ شئ په ابراهیم علیه السلام، په نوح علیه السلام پسې. دا د الله ولنی پیغمبر دی، ځمکې ته لیږلی شوی دی. خلک به راشي په نوح علیه السلام پسې، نوح علیه السلام به وایي نفسي نفسي، زما سره د خپل ځان غم دی. تاسو لاړ شئ په ابراهیم علیه السلام پسې، دا د الله خاص ملګری دی. الله وایي واتخذ الله ابراهیم خلیلا، ابراهیم د الله خاص ملګری دی. خلک به ابراهیم علیه السلام ته وایي ای ابراهیمه ته د الله خاص ملګری، په موږ باندې سخته ډېره شوې ده، که ته الله ته ووایي چې حساب وکړي زموږ سره، هغه به ورته زما سره د خپل ځان غم دی. په موسی علیه السلام پسې لاړ شئ، د ده سره الله ډایرکټ خبرې کړي دي. وکلم الله موسی تکلیما، الله په قرآن کې وایي ما د موسی علیه السلام سره خبرې کړي دي. خلک به وایي ای موسی تا سره خو الله خبرې کړي وي، الله ته ووایه چې سپارش وکړه چې زموږ دپاره د حساب کتاب شروع کړي. موسی علیه السلام به وایي نفسي نفسي، زما سره د خپل ځان غم دی. د چا سره د طاقت دی چې الله سره خبرې وکړي؟ یو حدیث کې راځي وي دا پیغمبران به وایي چې موږ د الله سره خبرې نشو کولی. نن زموږ رب دومره غضب کې دی چې مخکې چېرته دومره غضب کې نه و، موږ نشو ویلو الله ته. تاسو لاړ شئ په عیسی علیه السلام پسې. عیسی علیه السلام الله بغیر پلار نه پیدا کړی دی، هغه ته خبره وکړئ. خلک به لاړ شي عیسی علیه السلام ته به وایي ای عیسی موږ باندې سخته ډېره شوې ده، دې خپل رب ته ووایه چې د حساب کتاب شروع کړي. هغه به ورته وایي نفسي نفسي، زما سره د خپل ځان غم دی. تاسو لاړ شئ په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې. ګوره په هغه ورځ د دې اوچتو پیغمبرانو د الله سره د خبرو طاقت نشته. الله په سورة النبأ کې څه وایي؟ یوم یقوم الروح والملائکة صفا، الله وایي په هغه ورځ به جبریل علیه السلام هم ولاړي په ارض محشر باندې، ملایک به هم ولاړي، ټولو به صفونه جوړ کړي. لا يتكلمون، الله وی چا کې به طاقت نه چې ما سره خبرې وکړي. الله اکبر. او چې د یو کمپنۍ یو مشر راشي، د یو علاقې مشر راشي او وایي چې ټول خلک راجمع کړي، زه حساب کوم د دې ټولو سره، څوک به د هغه سره خبرې وکړي؟ نشي کولی. نو چې کله د دې مخلوقاتو هغه خالق دا ټول راجمع کړي او وایي چې زه ټولو سره حساب کوم، څوک به سره خبرې وکړي؟ هیڅوک خبرې نشي کولی. عیسی علیه السلام به وایي لاړ شئ په پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم پسې، دا د الله خیرنی پیغمبر دی، دا د اولنو د اخرنو سردار دی. د دې دپاره الله راتلونکي او تیر شوي خطاګانې ټولې معاف کړي دي. ده ته ووایي چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا خلک ما پسې راشي، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ورته وایي زه به ووایم الله ته، بیا به په اوږده سجده باندې پرېوځي، په اوږده سجده باندې د الله حمدونه ثناګانې حمدونه ثناګانې. بیا به ورته الله وایي یا محمد ای محمده صلی الله علیه وسلم ارفع رأسک، سر اوچت کا چې څه غواړې موږ به یې دله درکو، او د چا چې سفارش کوي موږ به یې قبول کړو. څه وې؟ یا الله وایي حساب شروع کا. دا خلک تنګ شوي دي، به ډېر ناشنا وخي. بیا الله وایي وجاء ربك والملك صفا صفا، په هغه ورځ به ستا رب په خپل حساب کتاب نه راځي. دا نه دی چې حساب کتاب الله په ملایکو باندې کوي، دا نه دی چې الله حساب کتاب په بل چا باندې پیغمبرانو باندې کوي، نه نه، حساب کتاب له به الله سبحانه وتعالی په خپل راځي. ځکه الله وایي واشرقت الارض بنور ربها، الله وایي په هغه ورځ به دا ځمکه رڼا شي د الله په رڼا سره، د الله په نور سره به د هر څه وپړقېږي. الله به راشي
حساب کتاب به شروع شي. حدیث کې راځي وی هر انسان ته به د هغه او د هغه د پلار په نوم اواز کېږي، هر انسان ته به اواز کېږي. واذا الوحوش حشرت سورة التکویر کې دی الله به څاروي هم راجمع کړي په هغه ورځ. یو حدیث کې راځي یو روایت کې وایي دا څاروي او ځناور به شاته ولاړي، دا سرونه به داسې اوچتۍ لګوي او یو بل ته به وایي یره نن په انسانانو او پیریانو باندې ډېره سخته ورځ ده، نن خو د دوی سره حساب کتاب دی. ښه دا ځناور به دا وایي، دا څاروي به دا وایي، هر انسان ته به اواز کېږي. او حدیث کې راځي چې کله اواز وشي اواز کېدو والی نو هر یو به داسې بره ګوري که څه زما نمبر دی او اواز به داسې کېږي زه تا ته دا وایم لږ زما دا خبره زړه ته کوزه که، بلکل به د دې سره ستا ژوند بدل شي. غونه یې په انسان باندې ځیږ شي، غونه یې په انسان باندې ځیږ شي، دا ویښته د بدن ودرېږي چې کله دا اواز وشي ستا په باره کې او زما په باره کې فلان ابن فلان پلانې د پلاني زوی یستعد للوقوف بین یدی الله، ځان دې تیار کړي، الله وایي چې د ده نمبر دی مخکې دې راشي. چې کله زما او ستا په باره کې داسې وویلی شي چې پلانې د پلاني زوی را دي شي، الله وایي د ده نمبر دی، نو کب مخ باندې به موږ الله ته ودرېږو او کومه خبره به الله ته کوو او څه به الله ته په صفایي کې بیانو. او چې الله حدیث کې راځي ما منکم من احد الا ویکلمه ربه، په تاسو کې داسې څوک نشته چې د قیامت په ورځ به ورسره الله خبرې نه کوي، الله به ډایرکټ خبرې کوي. لیس بینه وبین عبده ترجمان، زمونږ او د الله په منځ کې به ترجمان نه، ډایرکټ تپوسونه به الله زمونږ نه کوي. زه تا ته دا وایم او ستاسو نه مخکې ځان ته دا وایم چې کله دا اواز وشي چې پلانې د پلاني زوی ځان دې تیار کړي الله ته مخامخ ودرېدو ته، څنګه به ځو ما او ته الله پسې څه به وړو د الله مخې ته؟ دا ټک خطا اعمال به وړو، دا بې وخته منځونه به وړو، دا معمولي غونته کې ذکر به د الله مخې ته وړو، دا لږ غونته کې اعمال به د الله مخې ته وړو چې د هغې پته هم نه لګي چې قبول شوي دي او که نه دي. څه به کوو په هغه ورځ؟ او بیا چې عملنامې تقسیمیږي، الله اکبر، هغه ناشنا منظر دی چې کله عملنامې تقسیمیږي. چاته چې عملنامه په ښی لاس کې ورکړی شو کامیاب دی، چاته چې په ګس لاس کې ورکړی شو تباه دی. سورة الحق کې الله ناشنا منظر ذکر کړی دی. سوی الله زیر ته ذکر کومه فاما من اوتی کتابه بیمینه، چاته چې عملنامه ورکړی شي په ښی لاس باندې، الله دې موږ ته عملنامې په ښی لاس راکړي. چې چاته عملنامه په ښی لاس ورکړی شي فیقول هاؤم اقرءوا کتابیه، دی به چغې کړي خلکو ته به وایي راشئ وګورئ زما عملنامه، خوشحاله به وي. که تاسو خیال کړئ کله چې یو سړی په سکول کې مدرسه کې کالج کې یونیورسټۍ کې سبق وایي او ریزلټ یې راوځي امتحان یې راوځي کامیاب شوی، نو بیا هر چاته ښیي وي وګوره که نه وګوره په دغه ورځ به د عملنامه چې چاته په ښی لاس میلاو شي اواز به کړي وګورئ که نه زما عملنامه وګورئ په ښی لاس الله راکړه. انی ظننت انی ملاق حسابیه، زما یقینو په دې ورځ باندې چې زه به د الله سره میلاویږم، ما ډېر محنت کړی و د هغې دپاره. الله به ورکوي دته څه فهو فی عیشة راضیه فی جنة عالیه قطوفها دانیه، الله وی ډېر ښایسته ژوند به زه دغه خلکو له ورکوم، دنګ دنګ جنتونو کې به وله ځای ورکومه، داسې دنګ دنګ جنتونه چې میوې به یې نږدې، الله وی داسې ځای کې به وله ځای ورکوم. الله دې موږ ته په هغه ځای کې ځای راکړي. او بل طرف ته واوره، دا ډېره د یېرې خبره ده. واما من اوتی کتابه بشماله، او چاته چې عملنامه ورکړی شو په ګس لاس، تباه دی دا سړی. الله وایي چاته چې عملنامه ورکړی شو په ګس لاس چغې به کي فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه، یا الله وایي تبعی ده زما دپاره چې ما ته د سر عملنامه نه وی میلاو شوی، ولم ادري ما حسابیه، چې زه د سره د خپل عمل نه خبر شوی نه وی،
یا لیتها کانت القاضیه ارمان چې د دنیا د مرګ سره زه ختم شوی خاوري شوی ما اغنا عني ماليه زما مال خو مال څه فایده رانه کړه هلک عني سلطانيه زماغه بچای خو زمانه نن ختم شوه زماغه زور خو مال فایده رانه کړه زماغه قوم مال فایده رانه کړه زماغه نسب مال فایده رانه کړه دی به دغه چغې وایي کاواک شوی به دې سړي ته خلک کاواک وایي او تاسو دې ذلت ته سوچ وکئ چې د ټولو مخلوقاتو په مخ کې دی دا چغې وایي ځکه ابراهیم علیه السلام به دا دعا غوښته ډېره ښایسته دعا ده تاسو یې هم غواړئ ابراهیم علیه السلام به دا دعا ډېره غوښته الله ته به یې وي ولا تخزني یوم یبعثون یا الله ما مشرموه په هغه ورځ چې کله به ته دا مخلوق راپاسې بیا هغه ډېر لوی شرم دی الله یې د هغه شرم نه موږ وساتي چې د آدم علیه السلام نه ول اخرني کس پورې ټول ولاړ وي د دې ټولو په مخ کې یو سړی وشرمېږي نو دی به چغې کي وی به چې زما باچایي زما مال زما بچي چی شو الله به آواز وکړي خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه الله به آواز وکړي دا سړی بوځي ویې تړئ جهنم ته غذار کړي دی اوس چغې وایي اوس خو چغې فایده نه ورکوي الله دې دغه سختو حالاتو نه موږ وساتي او الله دې زموږ عملنامې موږ ته په ښه لاس کې راکړي په هغه ورځ چې هېڅ هم فایده نه ورکوي نه دا بچي نه دا مال نه دا شهرت نه دا دبدبه نه دا ښایست نه دا نسب نه دا قوم نه دا زور نه دا طاقت هېڅ هم فایده نه ورکوي هر څه به تا نه پاتې شي ټول هر څه به درنه پاتې شي الله څه وایي په سورت لقمان کې واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ویرېږي د هغه ورځې نه چې پلار به بچي له فایده نشي ورکولی او بچی به پلار له فایده نشي ورکولی سورت عبس کې ما ورته په مخه وایو یوم یفر المرء من اخیه په هغه ورځ به یو سړی د خپل رور نه تښتي د خپل مور پلار نه به تښتي د خپلې ښځې نه به تښتي د خپل بچي نه به تښتي لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه په هغه ورځ به هر انسان په خپل کار کې مصروف وي مور پلار ته به د چا خیال نه وي ښځې ته به د چا خیال نه وي بچو ته به د چا خیال نه وي دې بعضو خپل دنیا خپل آخرت تباه کو د خپلو بچو دپاره د خپلې ښځې دپاره د خپل مور پلار دپاره د هغه خلکو دپاره خپل آخرت تباه کو چې د قیامت په ورځ به هغوی د ده نه تښتي او دی به د هغوی نه تښتي څه به کوو په هغه ورځ په کوم ورځ چې به رازونه راښکاره کېږي د سینو اوس خو زما ستا په سینو کې ډېرې خبرې دي که نه الله ته پته ده بیا موږ ته پته ده د شپې پټ خو زما ستا ډېر اعمال دي که نه چې هغه الله ته پته ده څه کې ته څه نه کې ښکاره ګناهونه پټ ګناهونه الله ته معلوم دي که نه په هغه ورځ به د هر څه راښکاره کېږي یوم تبل السرائر الله وایي په هغه ورځ به زه رازونه راښکاره کوم د سینو زه دې بندګانو زه د الله دې بندګانو ته دا خبره کوم د زړه د کومې نه او دې ملګرو ته ما کوم ملګري چې زموږ د درس دي هغوی ته ما دا مسله مخکې بیان کړې وه په دې سعودي عرب کې لکه د موبایل کمپنیانې د ایچ ټي سی او موبایل یو ځای او دا پاکستان کې ټیلینار او جیز او دا دي ټول اوس ګوره چې یو سړی خپل ریکارډ راویسته غواړي یو حکومت ستا ریکارډ راویسته غواړي نو ستا په دې نمبر باندې 15 کاله مخکې ریکارډ دله ټول له وباسي 10 کاله مخکې ریکارډ دله ټول له وباسي او داسې پاڼه به دله درکړي چې په هغې کې به یې لیکلي وي په پلاني ټایم یې پلاني ته ټلیفون کړی او دومره خبرې شوي دي او که ضرورت راپېښ شو دا خبرې دله هم راوباسي هسې ما سوچ کوو یو ورځ ما وی دا د الله د مخلوق طاقت دی نو چې د هغه الله سره به څنګه طاقت وي چې دې کمپنیانو زموږ داسې ریکارډ ځان سره ساتلی دی او راویستی شي نو الله سره به زموږ څنګه ریکارډ پروت وي دا ټولې خبرې د الله سره پرتې دي دا ټول ریکارډ زما او ستا د الله سره پروت دی نو ځکه زما د خبرې مقصد دا و دې ټولې خبرې چې ما وکړه د آخرت دا سختې او د قبر دا او د مرګ
هغه دا چې دغه ورځې دپاره محنت او کوشش، محنت او کوشش، محنت او کوشش. زمونږ ګوره دا راته ووایم دا دنیا ضرورت دی، ګورې آخرت مقصد دی. موږ خبره الټه کړې ده، د دنیا نه مقصد او هدف جوړ کړی دی. ګوره موږ چې کله ډاکټر خواله ورشو او دوایي راله راکړي، مثال کې د ټوخي دوایي ته راوړي، ډېره ترخی، نو تا ته دا وایي چې کله ټوخی د باندې اوس کوې که دې زیات کړو بیا دې خرابوي. دغه شان د دنیا ده چې څومره ضرورت دی دومره کوه، که دې زیاته کړې بیا دې خرابوي. ګورې بیا دې د الله نه غافله کوي، بیا دې د آخرت نه غافله کوي. نو راځئ چې یو نوی ژوند شروع کړو، راځئ چې د آخرت دپاره محنت او کوشش شروع کړو. دنیا به کوو، دنیا ضرورت دی، دې نه بغیر ګزاره نه کېږي، خو دومره به یې کوو لکه څومره چې ضرورت وي. بس آخرت له به ټیم ورکوو، الله له به ټیم ورکوو، د الله عباداتو ته به رجوع وکړو. کوم ګناهونه چې زموږ نه شوي دي هغه شوي دي، او بیا به یو نوی ژوند شروع کړو، توبه به وباسو، الله ته به واپس شو. زما مقصد د ټولې خبرې هغه دا و. نو انشاءالله یو نوی ژوند به شروع کوو که نه به شروع کوو؟ انشاءالله یو نوی ژوند د نن نه انشاءالله.